د بازار د کیفیت د ښه والي او هیوادوالو ته د باکیفیته خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د بلخ ولایت د خوړو او درملو ادارې لخوا د دغه ولایت له ښار او ولسوالیو څخه 21 ټنه تاریخ تیري او بې کیفیته خوراکي توکي او درمل له راټولولو وروسته وسوځول شول. چارواکي وایي د دغو توکو بیه څه باندې 2 میلیونه او 500 زره افغانیو ته رسیږي. د دغو درملو او د غذایي موادو کوم په دوی کې کوم شیان وو د دوی عموما تر 21 ټنو پورې دغه مواد راټول سول او د دوی هزینه تقریبا تر 2.5 یا 3 میلیون افغانۍ راځي چې په دې کې غذایي و درمل دواړه شریک دي. بر علاوه از این که دوای تاریخ تیر شده باعث تداوی نمیگرده، یعنی مریضای ما را تداوی نمیکنه، باعث میگرده که خسارات جانی و مالی را به وجود بیاره و از این به بعد ما زیاد کوشش میکنیم، شبانه روزه کوشش میکنیم تا که دوای تقلبی تاریخ گذشته و غیر مجاز جمع‌آوری کنیم و هدر و حریق بسازیم. په ورته وخت کې د هیواد د شمال زون د درملو جوړونې او درمل پلورونکو اتحادیې مسؤلین د دغو توکو د راټولولو او سوځولو لامل د دوی ټیټ کیفیت او د ختمېدو نیټه بولي او د اسلامي امارت له فتح وروسته د بې کیفیته درملو په واردولو کې د پام وړ کموالي خبر ورکوي. فعلا که دوا عادت شدی تاریخ تیر بود و بسای تلاش ریاست اتحادیه و هیئت مدیریش این را جمع‌آوری کرده و فعلا دیجا عادت شد. از شروع فعالیت اداره دوا و غذا و امارت اسلامی محدودیت های بسیار شدیدی در قسمت واردات دوای بی‌کیفیت آوردن که فعلا ما تقریبا در حال صفر شدن از دوای بی‌کیفیت در سطح افغانستان. د بلخ ولایت د خوړو او درملو ریاست له لوري د ورکړل شوو شمیرو له مخې د دغه ریاست د فعالیت له پیل راهیسې په دغه ولایت کې د بې کیفیته او غیر قانوني توکو د پلور له امله 150 عمده او پرچون پلورنځي تړل شوي دي.